نږدې ټایم کې هغه نه دی ویلي چې کله هلته تللی دی مازغوی کار پرېښی دی بیا خلکو وی چې دی ویلي نو ته غټ سړی تاله د 9 کالو جنۍ یو ملا درکړي که نه خپله لور تاسو دغه حدیث دغه چې دا رد کوئ تاسو وایئ چې دا صحیح نه چې حتی اذا بلغوا النکاح ماشوم ته مال و دولت یتیم چې پاتې شي د خپل مال و دولت دله په لاس کې مه ورکوه چې څو پورې دی د نکاح عمر ته نه دی رسېدلی مال ډیر قیمتي دی که عزت ډیر قیمتي دی نو الله وی مال والا ما ورکوه او دا خو عزت دی نو چې واړه هلک لا واړه ماشوم لا نابالغ ته الله مال نه ورکوي نو عزت به والا څنګه لاس کې ورکي بیا د بلغ النکاح تشریح قرآن مجید کړی دی په اشد سره حتی بلغ اشده مضبوط شي محکم شي کله کله سړی بالغ هم شي خو چې په هغه کې هغه مضبوطي نه رغلي مال به والا نه ورکوي نو چې الله مال ته نه منع کړی دی نو دا خو ډېر قیمتي مال دی دا خو د سره والا نشي ورکوی نو لہذا قرآن وایي چې څو پورې ښځه او سړی بلوغ ته نه دي رسېدلي نو هغه له عزت په لاس کې مه ورکوه نو چې قرآن یو شي نه منع کړی د پیغمبر به هغه کار وکړي دا په رسول الله هم تور دی دا د قرآن هم خلاف دی او که څوک وایي چې نه جي دا ټیک خبره ده نو ته غټ سړی تاله د 9 کالو جنۍ یو ملا درکړي که نه خپله لور در به کي ستا پلار زمانه کې چا ورکړې ده ستا د نیکه په زمانه کې چا ورکړې ده په دې 1400 سال کې چا ورکړې ده چې نه یې ده ورکړې نو لہذا دا په رسول الله تور دی تاسو دغه حدیث دغه چې دا رد کوئ تاسو وایئ چې دا صحیح نه دی موږ وایو چې دا ضعیف دی په دې کې راویان علي بن مسهر یو راوي دی چې هغه کوفې ول اوسېدونکی دی هغه شیعه دی هغه دا تور لګولی دی په ابن هشام باندې هم او په امام بخاری باندې هم دا روایت جوړ کړی علي بن مسهر دی او دای ابن هشام بن عروه پسې هغه وخت کې تړلی دی چې کله هشام بن عروه په مدینې کې و 71 سال عمر پرې هغه ته په مدینې کې د دې خبرې پته نه وه چې کله هغه عراق ته لاړو مدینې نه لرې لاړو ته پته ولګېده چې عایشې دومره عمر کې واده کړی مدینې کې نږدې پته لګېده که لرې لګېده نږدې ټایم کې هغه نه دی ویلي چې کله هلته تللی دی مازغوی کار پرېښی دی بیا خلکو وی چې دی ویلي